رب العالمین په دنیا کې چې انسان پیدا کړی دی او بیا د دې انسان د هدایت لپاره الله پیغمبران او کتابونه نازل کړي دي. کم قوم چې په دنیا کې د پیغمبر تابعداري وکړه او په هغه کتاب چې د پیغمبر ورته وښو په هغې ایمان راوړه، عمل یې پرې وکړه، دا قوم په دنیا کې هم کامیاب دی او آخرت هم د کامیابی دی. او الله که داسې قومونه تیر شوي دي نو هغه الله کامیاب کړي دي. کم قوم چې په پیغمبر ایمان نه دی راوړی، د هغه په کتاب ایمان نه دی راوړی، الوهي او کبر یې کړی دی، رب العالمین هغه قوم په دنیا کې هم تباه کړی دی، آخرت هم د رسوایۍ دی. د هود علیه السلام د قوم د هلاکت نه پس هغې ته به عاد اولا وی. عاد ثانی یو دویم قوم په دې مخ د ځمکه اوسېده او هغوی به شرک کو، د بوتانو عبادت به کو. رب العالمین قرآن حکیم کې تقریباً په 20 سورتونو کې ذکر کوي. اوسېدل به د شام او د دې حجاز د مکې مکرمې او مدینې منورې په دې منځ کې لوړ دنګ دنګ غرونه دي او په هغه غرونو کې د دوی آبادۍ وې، هغې کې به اوسېدل. تاریخ لیکي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. دغه قوم ته به سمودیان وې او غرونو کې ځان لا بلډینګونه جوړ کړي او آبادۍ جوړې کړې وې. او اوسم تاریخ لیکي موجوده یو مورخ مصری مورخ دی، هغه لیکي چې زه پخپله تللی یم، دا علاقه مې کتلې ده او په یو لوی عظیم الشان غر کې اوسم د بادشاه یو لوی محل موجود دی. نو چې غر اتراشي او په هغې کې د بادشاه محل جوړ شي، کمرې پکې جوړ شي، د بادشاه پایتخت پکې دی، حوض پکې د لمبلو د اوبو د لمبلو حوضونه پکې دي، د څاروو د اسونو او د اوښانو د تړلو استبلې پکې دي. د غر دننه تراشلی دی او د هر څه په هغې کې جوړ کړی دی. اوس خلک دې وخت کې وایي ساینس ترقي کړې ده، بلکل ټیک ده، خو موږ وایو چې داسې مخکې هم یو ساینس تیر شوی دی. خو چې څنګه الله زمانه باندې د تبې نښې راوستی او هغه قومونه رب العالمین هلاک کړل، هغه ساینس یې ورسره تباه شو. نو د شام او د حجاز په دې منځ کې د دې غټې غټې آبادۍ وې، په غرونو کې محلات جوړ کړي او لوی لوی باغونه او سرسبز و شاداب، خوږې اوبه، مزیدارې چینې او د زندګۍ د هغې زمانې چې څه د زیب و زینت او د آرایش او د خوبصورتۍ کم اسباب و هغه ټول هغې سره و. خو بدبخته و، د بوتانو عبادت به یې کو، هر چا ځان له په کور کې یو بوت ساتلی و، هغې بوت ته به یې سجدې کولې، عبادت به یې ورته کو، رام رام به یې ورته کول. او داسې بعضې پکې غټ غټ بوتانو، هغه په غټو غټو چوکونو باندې او په لویو لویو لارو کې ښخ کړي وو چې په لاره به تلل او په هغه چوکونو به راتلل، د هغې غټو غټو بوتانو عبادت به یې کو. زما ورونو، یو قوم هم الله د هدایت نه بغیر نه پرېږدي. هر قوم ته الله د هدایت یو لاره ښیي خامخا، چې څوک دا ونه وایي چې ما جاءنا من رسول. د قیامت پر ورځ به بعضې خلک وایي الله مونږ له خو تاسو پیغمبر او استازی نه دی رالیږلی، د دروغو نه به وایي. یو قوم الله بغیر د پیغمبر نه دی پرېښی. خامخا یو پیغمبر یا د پیغمبر خلیفه، جانشین، نائب، دا هر یو قوم ته الله رالیږلی دی لئلا یکون للناس حجة بعد الرسل، چې څوک د چا دلیل پاتې نشي چې الله پیغمبر ما ته نه دی راغلی، قانون او کتاب ماله نه دی راغلی، چې دا بانه د خلکو ختم شي. پروردگار ورته هم د دوی د قوم نه یو سړی راولېږه، حضرت صالح علیه السلام. د دې د قوم نه
او د قوم او د کلی سړی د کلی په ماحول ډېر ښه پوهېږي. که د یو وطن سړی چاته نصیحت کوي نو هغه ته د خلکو مزاج معلومي، د خلکو طبیعت ورته معلومي، خلک پوهیولی شي. او چې د بار نه سړی راغی نو خلک هغه ته سپک ګوري، مړه دا د کوم ځای نه راغی، د خپل قوم ته دلته نصیحت کوه، اوس مونږ د سلک غوږونه خورئ. نو حضرت صالح علیه السلام ورته رب العالمین د دوی د قوم او د خاندان نه یو پیغمبر راولېږه. هغه ورته د الله د دین نصیحتونه شروع کړل. ای زما قومه د یو الله عبادت وکړئ او د الله سره شریکان مه جوړوئ. الله په شرک ډېر زیات خفه کېږي. ټول قرآن حکیم اول نه آخره پورې وګوره، څومره غصه چې رب العالمین له په شرک ورځي چې تا الله له شریک پیدا کړې. دا ارث الله پیدا کړي دي، دا نظام الله چلی، دا موږ پیدا کړی الله یو، مال دولت بچی عزت ارث موږ له رب العالمین را کړی. او چې ته په هغې کې بیا هم بل څوک سره شریک یې. لکه زه به یو مثال درکم، د کور یو مشر یو مشر، نو که په دې مشرۍ کې ورسره خپل رور شریکېږي یا زوی ورسره شریکېږي نو دا مشر پلار دا برداشت کولی شي؟ نشي برداشت کولی. د کلي یو مشر دی، که ده سره په دې مشرۍ کې بل څوک شریکېږي یا نشي برداشت کولی. د وطن به یو بادشاهي، که بل بادشاه ورسره لږ غوندې سر اوچتوي بس تم زما سره همسر جوړېږي، فوراً یې ذلیل کوي، غورځوي یې. نو رب العالمین په خپله بادشاهۍ کې په خپل طاقت کې ځان سره هېڅوک شریک نه غواړي او نه پرېږدي او نه ورله شریک شته. نو صالح علیه السلام ورته نصیحت شروع کړه چې د الله خاطر وکړئ، الله له شرک مه کوئ. ستاسو خالق، ستاسو رازق، ستاسو مالک هغه رب العالمین دی او په دې طاقت کې د الله سره هېڅوک شریک نشته. قوم ورته څه وایي؟ وایي ته څوک یې؟ وایي زه د الله استازی پیغمبر ستاسو د هدایت لپاره رالېږلی یم. وایي ښه مونږ او تا کې څه فرق دی چې ته د الله استازی او مونږ نه یو؟ په مال رانه زیات دی، په بچو رانه زیات دی، ته په څه څیز زمونږ نه اوچت چې ته وایې چې د پیغمبر یم او د پیغمبر دعوه دې وکړه. مال مونږ سره دی، غټې غټې بنګلې او بلډینګونه زمونږ دي، دنیا زمونږ ده، آخرت هم زمونږ دی. او احادیثو کې راځي چې دوی به یو بل باندې فخر کو چې چا به ځان له یو اعلی مزیدار کور جوړ که، بل به د هغې نه خشته جوړو، بل به د هغې نه خشته جوړو، بل به د هغې نه خشته جوړو. په آبادو په بلډینګونو کې به یو بل سره مقابلې کولې. او د دې قوم نه کبرجن قوم بل نو، ډېر انتهایی متکبره قوم، ډېر لوی کبر و پکې. ګوره د یو بل نه اوچته آبادۍ جوړول، په هغې فخر کول، زما آبادي ستا د هغې نه ښه ده، بل به وایي زما دا ستا د دې نه ښه ده، دا هم کبر شو. او بل پیغمبر ته دا ویل چې ته خو زما د قوم نه، ما او تا کې څه فرق دی؟ د دې کلي اوسېدونکې زه ستا نه په مال او په دولت او په بچو او په طاقت زیات یم، تا له الله پیغمبري درکړه؟ نه منو ده، ځه چې سره خوښه یې کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به هم د مکې کافرو دغسې ویل چې ته خدای پیغمبر جوړ کړې، ته خو یتیم یې، مال دې نشته، دولت دې نشته، مال زمونږ دی، دولت زمونږ دی، مونږ پیغمبران نه جوړېږي او ته جوړېږي. هر پیغمبر ته چې خپل قوم پیغور ورکړی دی، ګورې د مال یې ورکړی دی، د دولت یې وله ورکړی، او دا یو لویه نشه د مارونو ګورې اوس هم د خلکو په سر کې پرته ده چې کوم سړی لږ مالداري، د پیسو خاوند، د دولت خاوند دی او هغه مشرۍ ته ورسېږي د چا په بغمم دړني. خو چې کوم لږ غریبي او کمزوري وي او هغه لا یو منصب ملو شي، د هر چا ورته په بغمه دړ دی چې دا ولې. دا د پښتانه یو رواج را روان دی. پیغمبري خو د الله را طرف نه یو نعمت و، قسم دی ګورې که دا هم برداشت کولی شوه، خو زما وروڼو عزت په مال او په دولت او په بادشاهۍ کې نه دی. فقیر د زمانې به شلېدلې څپلۍ به بې کس او بې څوکه به الله چې هغه له کوم مقام ورکوي دا د ډېرو نوابانو خانانو نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب اشعث اغبر لو اقسم اعلی الله لابره. ډېر کله یو سړی وي سر به یې ببري، دوړې به پیلوتي، دوړې خیرن خچن به هېڅوک به یې په څه کې نه شماري. خو که دې په الله قسم وخوري چې زما دې په رب العالمین قسمي
چې اوس به باران کېږي، حالانکه شین اسماني د وریځو پته نه لګي، نوري ښه تیز، او دې قسم وکړي زما د قسم په الله چې اوس به باران کېږي، نو دې به الله په هغه قسم کې دروغجن نه کړي، حانس به نه کړي، او په هغه ساعت به الله وریځ راولي او باران به دله به الله دومره عزت ورکړي. یو فقیر سړی ملنګ په لاره تېرېده، څپلۍ شلېدلي دي یا نشته، جامې شلېدلي دي، څادر هر څه شلېدلي دي، یو ښار ته ورغی. نو پخوا به د ښار دروازې وې، خو دا فقیر ملنګ نیک سړی دی، دا زمونږ د فقیرانو ملنګانو په شانتې نه چې دا کچکولې په غاړه کې او بیزو یې ترخ کړي او په یو دغه کیسې به شپېلۍ هغه خلکو ته وي او خلکو نه سوالونه کوي. هلکه بیزو راته ګډوم، دا حضرتجي بابا ملنګ دی، دا پلانکي بابا ملنګ دی، دا ګڼ کپان دوکباز سوالګري حرام خواره نه ګوري. دا سوال چې کوي دا حرام خوري، سوال حرام دی، دا ګناه ده. او څوک فکر وایي، څوک وایي د بابا من راوړه، څوک وایي د پلانکي من راوړه، دا ګناه ده، دا حرام ده. هغه نیک سړی و، الله ته نږدې انسان و. یو ښار ته ورغی چې اوس څه ګوري، د ښار ټولې دروازې بندې، لین لګېدلې دي، لین دلته ټانګو لین لګېدلې، هلته راسونو لګېدلې، دلته پیاده و دی. د دې پېښور ښار هم پخوا لا مشران وي غټې غټې دروازې، او د دې سپین ږیرو مشرانو نه مو اورېدلي دي چې ماښام به هغه دروازې بندېدې، څوکیدار به پرې ولاړ او سار به کولاوېده. ښار نه ګیر چاپېره وي، یو لوی دیوال ته و چې څوک ډاکه ونه کړي. نو دروازې بندې دي، نو ته چا نه تپوس وکړو چې هلکه دا دروازې ولې بندې وې؟ وایي دا د دې بادشاه نه باز تښتېدلی. نو بادشاه اعلان کړی چې دروازې بندې کړې، هسې نه دا باز ته ته بارونه دي. نو دروازې بندې دي او بار خلک په قطار ولاړ دي چې تر څو د بادشاه باز نی نیولې شوې هغې پورې دروازې نه کولاوي، چې باز پیدا شي دروازه به کولاوي. دې فقیر سړي یو سوړه سویلې وکړه او د ښار نه داسې بار وی یا الله عجیبه نظام دی. داسې سړی د بادشاه کړی دی چې د پوندو پورې بې وقف دی، قمقل خر. دا بادشاه دی، باز ته دروازه بندوي. اوس باز خو چې تښتي نو هغه څه ګډه چیرې نه چې په دروازه منډه کړي او نه سپی دی، هغه له خو الله وزرې ورکړي دي، او داسې وزرې دونه اوچت مزل کوي چې د باز نه اوچت پرواز یو مارغ هم نشي کولی. په دې باز کې بیا خپل قسمونه دي، دله دومره مضبوط طاقت په دې وزرو کې الله یې ښودی دی، او په دې خپو کې پنجو په دې مخوکو کې چې دې دومره اوچت پرواز کوي چې دومره اوچت یو مرغ هم نشي کولی. نو باز په دروازه خو نه بندېږي چې بې وقوف ورته دروازې بندې کړي دي. باز خو چې تښتي خو چې یو وزر وي اسمان ته به رسېدلي، نیمې ته به رسېدلي، تښتېدلی به. وی الله داسې بې وقوف بادشاه که ده کې طاقتي او باز بندوي نو په دې ښار د جال واچوي، چې ونه ته دومره جال خو ده سره شته نه چې په دې ښار د پاسه یې واچوي. نو بې وقوف دروازې بندې کړي. یا الله عجیبه نظام او خدایي دی. یاره واقعي د الله د خدایت او د رب العالمین د نظام ته بعضې وخت د انسان عقل نه رسي کار نه کوي. خدا به زمونږ د عقل نقصان یې ګورې، د الله خدایۍ کې فرق نشته، مونږ نه پوهېږو. وی پروردګار عجیبه نظام دی، هغه بې وقوف خر چې هغه باز ته دروازې بندوي، هغه له د الله بادشاهي ورکړې ده. څوک ورته سلوټ کوي، څوک ورته پلاس په تندي لاسونه ایږدي، جی جناب ورته کوي، ټول خلک یې تابع دی. او پروردګار چې زه ستا نږدې بنده یم، د هغه نه خوراکي عقل زیات دی. نو زما سپلی هم نشته، جامه مې هم نشته، د کور غیب هم نشته، الله د ناستې او د ولاړې د سر سورې مې هم نشته. او دغه بې وقوف دی، جاهل دی، بې المازه دی، نه روجي شته او نه مونځ شته، او د جهان قمقله غله دې څه ورکړي دي، او زه خو ستا نږدې بنده یم، الله د ماله دې څه راکړي دي، ناشنا خدایي دی. دا ما ته مې یو ځل یو سړي خبره کړه، یو خان یې یادو، وی ګوره وي د هغه دومره موټرې دی او بلا جایدادونه دی او بنګلې دی او ټکي مونځ نه کوي، او موږ ټول اوس خدای پاک ته لګیا یو مونځونه کوو، زمونږ د پیسې درک نه لګي. بعضې سړی وایي دا
نو دم دا وایي چې پروردګاره موږ خو دا کونډې او دا تندي ته په دا سجده کې وسولوله او نه کوش ته او نه جامه شته او ته هغه نظام ته وګوره. نو دی په هغه بیابان کې وده شو چې وده شو رب العالمین یې په خوب کې ولید. الله سړي ته هدایت کوي. بنده ولې په سوچ او په پریشانۍ کې وی الله په دې پریشانۍ کې مجھے زموږ د علاقې دا بادشاه ډېر سخت مقل چې باستم دروازې بندوي. خدای هغه له غټه بادشاهي ورکړې ده، مونځ نه کوي، روژه نه نیسي او ډېر بدعمله دی او بېوقوف دی. او خدای مونږ په تا ته په سجدو د تندي وسولو، نه مونږ د سپلو درک نه دی، نه جامه شته، نه پیدا رسم نشته. عجیب ناشنا خدای دی ده. رب العالمین ورته وایي چې بنده ده خو آسان خبره ده، زما خو یو خبره چې دی وایم کن هغسې شي. زه به اوس د هغه نه د هر سوالم تاله به درته او تا نه به د هر سوالم هغه ده. خو د سکنډونو خبرې دي. ته به د هغه په ځای بادشاه شي او خلک به درته سلوټونه کوي او صاحب د دنیا غلامان او مریان او بنګلې به دي. پوره به د دې ښار بادشاه شي او داسې الله کولی شي که نه شي کولی؟ جواب راکړي. نواز شریف بادشاه نو او دا چې موجوده کم صدر ده به ورته سلوټ نه کو، بوټله به یې درز ورکړو په تندي به یې ورته لاس کېښود. هغه نواز شریف جیل ته لاړ او نن یې په خپل وطن کې ځای نشته، په خپل ملک کې ځای نشته او هغه سلوټ والا راغی او د هغه په کرسی کېنه. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې چا نه وغواړم بادشاهي ته والم او چې چا له وغواړم هغه لی ورکړم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله چې تو غواړي چا له عزت ورکړي او چې تو غواړي چا له ذلت ورکړي. نو بادشاهي عزت ذلت بادشاهي اخیستل دا د رب العالمین په اختیار کې دي، دا د چا په اختیار کې نه دي. اوس په سکنډونو کې د هغه نه ارساله او تاله درکړه او چې ستا دا کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړه. الله زما څه نعمت دی؟ دا شلېدلې شامې او شلېدلې سپلې؟ نه 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 داسې نه ده. ستا په اړه کې چې کوم ایمان پروت دی دا به هغه له ورکړه. تا دا جامه به مغه له ورکړو، تا دا شلېدلې پیزار به مغه له ورکړو، ستا په اړه کې چې ما سره کومه مینه دا به مغه له ورکړو. ته چې کوم عبادت کې او کوم منځ کې او ما سره د کوم محبت دی دا ستا دا ټول د ایمان او د عمل او د غریبي او فقیري ټول به هغه له ورکړو. د هغه بادشاهي او هغه بېوقوفتوب او د هغه نه عبادت ټول خو د هغه چې سړي تا ده او ستا هغه ده. څنګه دی خوښه ده؟ وایو د سکنډونو فیصلې دي. وایي نه رب العالمین زما په اړه کې چې کوم ایمان پروت دی او زما په اړه کې کومه تا سره مینه او محبت پروت دی دا خو لا یو بادشاهي ده چې د ټولې دنیا په بادشاهي هم نه ورکوي. دا حقیقت دی ورونو که نه؟ که زمونږ د امریکې بادشاهي ویسې خپلو کې سوچ کوو د امریکې او د بش غوندې ایمان زمونږ وې د بش چې هغه کې مسلماني نشته، ایمان پکې نشته، نو دا به مو خوښه وه؟ چرېم نه چرېم نه. که د روس بادشاه وې او خدای دې نه منه، د چین بادشاه وې او الله دې نه منه، هغه ښه وه. او که دا د جوار او د غنمو ډوډۍ چې د الله ایمان پکې دی دا خوند کوي. دا خو د دنیا نظام دی، یو 2 میاشتې به، یو 3 میاشتې، یو کال به، یو 10 کاله به، یو 15 کاله عمر که 100 کاله عمر که ختم. دا هغې خلکو خو آخرت تباه دی. الحمدلله زمونږ خو آخرت شته که نه؟ دا هغې خلکو په الله ایمان نشته، زمونږ په الله ایمان دی. دا هغې خلکو په پیغمبر علیه السلام ایمان نشته، زمونږ په ایمان دی. د بش ایمان نشته، دا هغه څه ایمان دی؟ دا هغه دغه ایمان دی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، مریم بیبي د خدای ښځه ده عیاذا بالله. زمونږ خو دغه ایمان نشته. مونږ خو وایو دا ټول د الله مخلوق دی، د الله بندگان دي. نه الله له زوی شته او نه وله ښځه شته. وی نه الله دا مې نه دي پکار. نو جناب دا پیغور اوس هم بعضې خلک د فلانکي مال دی، د فلانکي دولت دی، فلانکي سره دا شی دی. ای اخیر مړه دنیا هم ښه ده آخرت به هم ښه. زمونږ دنیا هم خرابه، دا دنیا خرابوالی مونږ دې ته وایو چې پیسه ورسره وي. نه شکر دی زمونږ دنیا ښه ده، مونږ مسلمانان یو. شکر دی دنیا هم ښه ده، زمونږ په پیغمبر ایمان دی. شکر دی دنیا هم ښه ده، رب العالمین ته سجده لګو. شکر دی دنیا هم ښه ده، الله زمونږ خوښ دی، په دې اړه کې مو سره ښه مینه ده او چې الله سره مینه ده انشاءالله د رب العالمین موږ سره مینه شته. نو صالح علیه السلام ته دې قوم دا پیغور ورکړو چې که ته پیغمبر وې مال به دې ډېر، دولت به دې او بنګلې به دې وي. مال او دولت او بنګلې زمونږ دی، د پیغمبرۍ دعوت تعالی خدای پیغمبري درکړې. زمونږ دنیا ښه ده آخرت به هم ښه. خیر ده ورته نصیحت به کوو، هغوی به نصیحت نه مني. څه لږ کسان
د صالح علیه السلام په خولې باندې د 50 کسان یا بعض روایتو کې 1.5 سل راځي دا الله پاک مسلمانان او باقي ټول کافران. عموما چې کله به د دوی د اختر میله و قوم به راجمع شو، صالح علیه السلام به راغی قوم ته به ودرېده، ای زما قوم د الله د قهر او د غضب نه یروب زما در باندې څه، خو ګوره یو الله ومنې او د بوتانو د عبادت پرېږدي. هغې به ورته بیا یې فأتنا بما تعدنا، دا مړه خو چې پسم عذاب هم یری راوله، چې کوم عذاب دې خوښي را باندې راوله نه دې مني. یو ځل یې ټول سرداران را جمع کړل د خپل قوم یو میدان کې، تاسو کښېنئ خبره وی ګوره داسې کار دی چې زه ستاسو خیر خوایم او د الله د قهر او د غضب نه م یېروم، مهرباني وکړئ د بوتانو عبادت پرېږدئ او په مې ایمان راوړئ. د قوم هغه سرداران ورته وایي ښه ایمان در باندې راوړو، خو به یو شی یو کار که کېم ټول مسلمانې او هغه دا دی چې یو نښه یو معجزه راته ښکاره کړه، خو داسې معجزه چې زمونږ درته ووایو هغسې، که دغه معجزه دې راته ښکاره کړه نو موږ ټول ایمان راوړو، او که دا معجزه یې ښکاره نه کړه نه ده. غټ سرداران ناست وي څه معجزه غواړي، وایي موږ دا غواړو چې دا مخامخ غر وشلېږي او د هغې نه یو اوښه راوځي او بلار به اوښی او هغه زمونږ په سترګو په مخ کې لنګه شي او دومره پی وي په هغې کې چې زمونږ د ټول قوم د اوبو او د خوراک ګزاره پې کېږي. ظالم بچو سم سوچ کړئ، اوښه خو د اوښې نه پیدا کېږي، د غر نه کم دی پیدا کېږي. دی نه دی چې دا اوښې او بچې غټ شي او پی پکې پیدا شي، نه دی چې د دې غر نه دا غر اوښلېږي او د دې نه راوځي او مونږ ورته ګورو راوځي. صالح علیه السلام ورته وایي ښه که دا کار وشو نو ایمان به راوړی بیا؟ وی او بلکل دا هم در سره وعده ده چې موږ ټول ایمان راوړو. وی ګوره یو خبره درته کوم، که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې وکړه او بیا هم تاسو نقصان وکړه، ایمان هم راونړه یا د هغه معجزې بې عزتي مو کړه، دا واورئ ګوره ټول به تباه کېږي. سوچ پرې وکړي. وی نه به دا زموږ وعده ده چې څه قسمه قسم وی او هر څه وی در سره یې کوو او ټول مسلمانې کړو، بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل که دا شی ښکاره شي مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر، ځکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی، او که دا کار نه کېږي نو سر مه خوږوه. حضرت صالح علیه السلام رب العالمین ته وجړل، چغې جوړې کړې پروردګار ته چې یا الله زما دا قوم زما نه دا معجزه غواړي، الله دا معجزه مونږ ته ښکاره کړه او الله زه خو دې لپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان شي او دوی را سره وعده وکړه مسلمانې. رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راولېږه چې دا سرداران کېنه او پوه یې کړه چې که دا اوښه خو زه درته اوس را پیدا کوم، خو که دې له چا ګوتې یوړ پوه یې کړه چا زخمي کړه چا وشړله د خپل فصل نه نو فورا به دا قوم تباه کوم. دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه د هغې نه به یې اوبه څښلې، یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د ټولو وي. کومه ورځ چې د دوی د دې اوښې د اوبو د څښو وي نو په هغه ورځ به نه د دوی ګډه راځي، نه به یې چیلی راځي، نه به دوی راځي، هېڅ څوک به هم اوبو له نه راځي او یو ورځ به د دوی وي یو ورځ د اوښې. پوه یې سرداران یې راغونډ کړل، ویې کښېنه، وی بلکل الله زما خبره مني، دعا مې قبلوي، دا اوښه را پیدا کوي خو په دغه شرط هم خوښي. وی بلکل مونږ ته منظور دی. مفسرین لیکي احادیثو کې راځي چې مخامخ غر باندې زلزله غوندې راله وړقېده، دې ټولو سردارانو ورته په خپلو سترګو کتل او چې وړقېده نو داسې اواز یې وکړه لکه اوښه چې لنګېږي او اواز کوي او اوچاو د هغه غر او د هغې نه اوښه راووته، دوی ورته کتل مخامخ. بلار به اوښه وه غټه سربه، د دې مخکې د هغې بچی پیدا شو، صالح علیه السلام د پړي نه ونیوله او د قوم سردارانو چې څومره د قوم مشرانو ټول ولاړو وایي ها دا واخلئ، دا د الله معجزه، دا بغیر د الله نه بل څوک کولی شي نشي کولی.
او چې زما په دعا الله دا ارسو کړ دا زما معجزه ویم دیتا چې د پیغمبر د لاس انداز یو کار ښکاره شي چې هغه د عام عادت او د عقل خلاف د عقل خلاف د عام عادت خلاف دا یو لویه نښه رب العالمین ما ته راکړه. اوس ایمان راوړی که نه راوړی؟ نو د قوم بعضې سرداران هغې ایمان راوړو مسلمانان. بعض وی موږ خپلو ملګرو سره مشوره کړو، چا وی یاره دا خو جادوګر دی، جادوی را باندې و. خو خیر څه موده د اوښې ډېر قدر کوو، یو بل ته به یې وی ګورې پام کوئ چې اوښې له ګوتې یو نه سي. پر زړه کې خو پوه وو چې دا د الله معجزه ده، پیغمبر معجزه ده. اوښه کې اوښه څنګه اوښه کې د هر یو قسم رنګ و پکې رنګ، خشته مزینه مزیدار، تور، سپین، شین، زیړ. بعضې دغه یې که نه دغه ته تاسو وګورئ د طاووس ته چې هغه وزر اوچتې کې څومره خشته مزیدار ښکاري، یا دا پړانګ تاسو لیدلی د هغه سرمن څومره مزیداره برګه بروګه خشته ښکلې ښکاري. نو الله تعالی په دې اوښه کې مختلف قسمه رنګونه پیدا کړ. دومره ډولې اوښه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې څاروي چرته نو، ځکه د الله په قدرت پیدا شوي. یو ورځ به راتله خو د چینې اوبه به هغې څښلې، چې په چینه به یې خوله کې ایښوده، غټه سر به اوښه وه، ټولې اوبه به یې وڅښلې، بچي به یې ټولې اوبه وڅښلې، دوی ته به اوبه نه پاتې کېدې. او بله ورځ به رب العالمین هغوی له اوبه ورکولې. داسې به نه وه چې د هغوی اوبه به نه وي، نه، په بله ورځ به د هغوی باقاعده رالل، منګي به یې ډک کړل، لوښي به یې ډک کړل، اوبه به کمېدې ورته نه، د هغوی انتظام هم پوره و. خو یو ورځ نمبر د اوښې و، یو ورځ نمبر د دوی. بل دا اوښه به سرېده په دې ټول دشتو بیابان په غرونو، ګیا به یې خوړه، چا ګوتې نه شو وروړی. خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی یا چا به خپل فصل کرلی و، هغې له به یې خوله هم نږدې نه وړه. هغه ګیا به یې خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده، هغه بوټو نه به یې ګیا خوړه چې کوم به د غرونو بوټي به هغې کې به ګرځېده. چا کې جرت نو چې چا منې کړې شوې، چا منې کړې وې، او یا چا ورته چوکه نیولې وې، یا چا شړلې وې، ټوله ورځ به وګرځېدله، اوبه سرېدله، ماښام به راله، چې را به د دنیا دا خلک به ورته پلین باندې ولاړو، او چې تیله به یې وله ګوتې یوړې پی به ترې را روان شي. دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو د نرو ښځو د بچو انتظام پکې و. دومره پی چې دوی به څکلو او د ډوډۍ کار به یې مولی کوو، ځکه د الله د معجزې وښه. او داسې هم نه وه چې په لش کې سخته وي، بعضې څاروي وي چې هغه لشي د هغې نه پی په زور روځي، انسان لاس ستړي کړي، نه چې څنګه به یې تیله وله ګوتې یوړې لکه د بمبې غوندې به ترې دا پی رابېدلی، او د دنیا خلکو سره به لوښو زنانه او ماشومانه به یې ترې ډک کړل او کورونو ته به یې وړل. څه موده خو خلک ډېر خوشحال، مفتو کې پی میلاویږي، او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پی او فایده په پیو کې څه وه؟ یو یې د اوبو کار ورکو، یو یې د ډوډۍ کار ورکو، یو یې د دارو کار ورکو. که د چا به تبه وه ورشئ هلې د اوښې پی راوړی، ابه یې پې اوس کړل تبه به یې جوړه شوه. کله چا په سر درد و هله ورشئ د اوښې پی راوړی، زر به یې پی راوړل، ابه یې اوس کړل سرخوږې به یې ښه شو. چې چا ته به څه قسمه بیماري وه، مشکلات به و، غم به و، تکلیف به و، بس دا د یو بهتر پیو د پیغمبر د معجزې هغه به یې اوس کړل، هغه بیماری، هغه تکلیف، هغه غم، هغه درد، هغه خوب اب ورته رب العالمین جوړو. خو خوشحاله راتلل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل، هم خوشحاله و. خو چې ورځې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع کړ. بعضې سردارانو خو ایمان راوړه، دا پراپېګنډه جوړه شوه، دا خو جادوګر دی، مړه زمونږ اوښې ته څه حاجت دی، مونږ سره خپل څاروي لږ دي، څه زمونږ څاروي شته که نه، زمونږ ډوډۍ ته څه حاجت دی، زمونږ لږې ځمکې دي، زمونږ لږې میوې دي، څه چا به ویې مونږ د پیو نه سیکل شو، لکه څنګه بني اسرائیلو ته به غمن او سلوار راتل، څه مودې وخوړل او بیا ویې یاره چې ته غنم او جوار او اوږه او مسور پکار دی او پیاز او دال پکار دی. نو الله ورته ویې دی ورځی دغه ښار ته چې دال او مسور هم خوښ دي، خدای هم بې خو باسه بني اسرائیلو ورځی ته، همغه یې نصیب شو. دغه رقې بعد مې یاره بس مونږ په پیو څه کوو، لږ پی خو نه دي، چا به وي زمونږ د غرقه ګیاګانې او خوراکونه ټول خلاص کړل، چا به وي یاره زمونږ نه یو ورځ اوبه څښي، دا بانې جوړې شي او پراپېګنډه جوړه شي. خو ګوتې چا نه شوې وروړې،
که چا به ویله که دا شړی او نسې ګورې تباه بشي مختلف سکیمونه او حربې استعمالولې خو دا طاقت او جرأت په چا کې نو چې اوښې له څوک ګوتې یوسي شیطان ورته یو لار وښوده یو دوه ډمې وې ډمې مشهور د زمانې په دې وطن د هغې یوې ډمې نه یو ظالم مطالبه د ګناه وکړله هغې ورته ویل چې بلکل زه در سره واده کوم خو په دې شرط چې په دې اوښه به غذار کې په توره وجنې هغه بلې ډلې دمې بل هلک ته و چې تا لور په نکاح درکړو ډېره مالداره م او ډېره خوبصورته م خو په دې شرط چې په دې اوښه به د تورې غذار کې بس د نفساني خواهش ته وجې نه هغه دوه کسان تیار شو دا قول نور خلک هم ورسره تیار وي موږ د سره شاته ولاړ یو غذار به تاسو کوئ اوښه په ځنګل کې سرېدله او دغه دواړه ظالمان ورغلل او په تورې پې غذار وکړو را ویې چې څنګه یې راوغورځوله بچي یې منډه کړئ صالح علیه السلام د خلک راغلل وایي چې هغه فلانکي او پلانکي خو هغه حمله کړه او په بعضې خلکو رپرپې راغی او بېهوشي او سکته راغله چې خدای پاکه دا خو واقعي د الله هغه غضب او عذاب رانیسي صالح علیه السلام ورته ورسې دا بچی یې راونیسئ که بچی م وله قابو کو خو د الله د قهر نه به بچ شئ او که بچی م وله قابو نه که نو عذاب به باندې راځي دوی مخکې و بچی ته مخکې ورپسې اقا غر ته هغه بچی ور ورسېد او اقا غر ورته وشلېد او واپس پکې بچی ورننوت قادر نه شو چې هغه بچی یې رانیولی راغلل صالح علیه السلام ته بچی خو په غر ورننوت وی انا لله و انا الیه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله بس ملګرو ته یې ویل چې د دې وطن نه سفر کړي چې کوم د صالح علیه السلام سره مسلمانان ملګري وو د وطن نه ووتل لاړل فلسطین ته دا اوس چې کوم فلسطین ښار دې ته راووتل او باقي کافر قوم پاتې شو او بیا د دې نه پس پراپګنډې جوړې کړې وی د خدای هغه اوښه دې ته به ناقة الله وې د خدای هغه اوښه هغه م وله مړه کړه راځي چې خدای دې مونږ ته څه ووایي که نه هغه پیغمبر هم وله وشړه هغه مسلمانان هغه هم د وطن نه وویستل هم شړل پراپګنډې دا جوړه صالح علیه السلام ته ووت سره د مسلمانانو سره د خپل خاندان نه فلسطین ته لاړل او په سبا له په دوی باندې داسې عذاب راغی چې دا مخونه یې تک زیړ شو یو ورځ یې مخونه زیړ په دویمه ورځ پې داسې د خدای قهر راغی چې مخونه یې تک سره شو بلکل سره او په درېیمه ورځ پې داسې مرض راغی چې دا مخونه یې تک تور شو مفسرین لیکي چې په دې کې توبهګار نه شو یعنې که دغې وخت کې دوی د الله پاک دربار کې توبه ایستې وي چې الله معافي غواړو ممکن ده چې الله معاف کړی وي لکه د یونس علیه السلام قوم په داسې وخت توبه ویسته الله معاف کړل راغل عذاب ته خدای پورته کړ دوی هغه وخت کې خپل کبر او خپل لویي وکړه مړه دا یې سم نشته مه یارېږې او په څلورمه ورځ باندې د شپې دوی ودو او زلزله پرې راغله او زلزلې سره د اسمان کې د برېښنا نه پړقا پړوقې او د غره دغسې غلزار کړو او داسې د تندر اوازونه پرې راغلل چې کم سړی او کمه ښځه په کم ځای پراته وم پاقه دی پې سوقه کلي روان شو خلک مړه شو په یک دم یو سیکنډ کې د ټولو نه سوته وجودونه یې پرې شو بلکل سار چې به کتل دا وجودونه یې بلکل په دامیان باندې سرمنې پرې شوې او د چا د وجود نه کلمې او زړونه او اینې او سږي بار راوتي او دومره د بجلۍ د تندر د الله هغه اواز و چې هغه غرونه او هغه آبادۍ او هغه بلډینګونه په دامیان باندې وشلېدل رب العالمین نیست و نابود کړو تباه کړو صالح علیه السلام د هغه قوم ته خدای خلاص کړ ان بطش ربک لشدید الله وی زما گرفت او زما طاقت ډېر سخت دی زما د طاقت مقابله یې څوک نشي کولی دا حقیقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې روان ملګري ورسره نو په دې علاقه تېرېږي چې دا کوم د سمودیانو علاقه نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ګورې پام کوئ په دې علاقه تېرېږئ خو سرونه به ټیټ کړئ په سر به څادر واچوئ او په منډه به په تیزۍ کې تیوځئ ګورې تماشې ته به نه ودرېږئ ولې وی په دې کلي او په دې خاوره اوس هم د الله قهر او غضب ورېږي اوس هم پې غضب ورېږي په حالانکه دا کله تیر شوي دي دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې او د نوح علیه السلام نه پس په دغه زمانه کې دا قوم تیر شوي دي څوک وایي په درېیم پشت کې او بعضې علما لیکي په اووم پشت کې د نوح علیه السلام اولاد
دومره لرې تېر شوي دي په زرګونه کاله مخکې او نبي علیه السلام فرمایي چې اوس هم په دې قوم د الله قهر او د الله غضب ورېږي نو ګورې وچاړئ چې په دې لاره تېرېږي د خدای د قهر نه په منډه تېر شئ سرونه ښکته کړئ او چې کومه چینه ده اوس هم هغه چینه سره سمودیانو هغه د هغې نه ګورې اوبه ونسکې هغه د الله د قهر او د غضب پې ورېدلی دی د هغې نه چې یو څاڅکې اوبه مو ونسکې دا اوس هم مسله ده د دین چې کوم قوم هلاک شوی دی او عذاب پې راغلی دی د هغې تماشې له به څوک نه دي زمونږ دا خلک د هغې تماشې لري د پلانکو کنډراتو تماشو لرو د پلانکو هغې لرو پلانکو هغې لرو نه دې نه به زر تېروي هلته به خوراک نه کوې هغلته اوبه نه څښې هلته به سر ښکته کوې او دی به د الله د قهر نه به یېرېږي او زمونږ خلک یې تماشو لرو هلته بازارونه جوړ شوي خلک پکې خوراکونه کوي سیل نه خلک دي دا ګناه ده ناروا دي او د عزتمند درونه خبره مې دې پورې کوله چې هغې قوم په یو د الله نافرماني وکړه د پیغمبر یې ونه منله دویم کبر یې کولویي یې کوله نو رب العالمین د هغې کبر او د هغه لویه وله دومره مضبوطه سزا ورکړه د قرآن حکیم په 13 سورتونو کې اوس هم د هغې ذکر دی په 13 سورتونو او د عبرت او د مثال دپاره رب العالمین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته ذکر کوي کبر او لویي دا ډېره خطرناک او سنګینه ګناه ده الله دې مسلمانو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او حدیث دی وی چې د چا په زړه کې د اوري د دانې عمره د شړشم نم د اوري دانه واړه ده د شړشم او د اوري د دانې عمره کبري د جنت خوشبویي په حرامه ده حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي هله به جنت ته ځي چې د جهنم په اور ته رب العالمین دا کبر وسودی او یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کم متکبرین دی په دنیا کې کبرجن خلک دا به په آخرت کې د میګو عمره سې واړه واړه وه ذلیل او رسوا به د میګو عمره د محشر په دې میدان او आवाज به کېږي د هغه کبرجن خلکو په دنیا کې چې لویې کوله او کبر یې کو نو کومه قومونو چې کبر کړی دی کومه قومونو چې لویي کړې ده هغه رب العالمین په دنیا کې هم ذلیل کړي دي هلاک کړي دي او آخرت هم د ذلت دویم د یو مسله یو خو هغه شرک چې دا کافر یې کوي او ښکاره غټ شرک دی د هغې نه خو به ځان ساتي لکه بوتانو ته سجدې کول الله له زوی ګڼل الله له لور ګڼل الله له دې هر څه عیبونو نه پاک دی لیکن زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک دا واړه واړه شرکونه کوي واړه شرکونه څه شی دی ریا ګورې شرک دی راکوټ شرک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر ډیر د یاري سیز چې د خپل امت یریږم هغه راکوټ شرک دی قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله دا الله رسول راکوټ شرک څه شی دی قال الرياء والسمع یو کار دی لکه چې خلک یې وویني او د شهرت لپاره یو نیکي کوي دې د شرک عبادت سړی الله له کوي چې ته د عبادت دې لپاره کوي چې خلک ووایي چې دا عبادت ګزار دی نو په هغه ښودنه کې د ځان سره الله سره بل شریک کړه دا خو ته الله ته ښیې د الله په ځای مخلوق ته مخه د قیامت پر ورځ به یو سړی راولي رب العالمین به ورته فرمایي تاسو عمل کړی وی الله ما خو ډېره لویه صدقه کړې ده او ډېر مالونه مې ستا په لار کې خیرات کړي دي الله به فرمایي او عطا کړي دي خو زما د رضا دپاره نه هغه دې دپاره چې خلک وایي چې دا پلان کې سخي دی دې له دې کړي نو تا ته په دنیا کې هغه خپله میوه میلاو شوې د خلکو ویلي دي چې پلان کې سخي دی دلته آخرت کې هم نشته ورغورځوی جهنم بل سړی به راولي تاسو کړي دي الله ما جهاد کړی بلا جهادونو بلا کافر میں وجلی دی رب العالمین وہ فرمائی او تا کافر هم وجلی دی جهاد دم کړی دی هغه تا دې لکړو چې خلک و چې دا پلان کې ډېر لوی بهادر دی او هغه په دنیا کې خلکو ویلي دي درته اخرت کې ځل نشته وروي غورځوی جهنم بل سړی به راولي تاسو کړي دي الله ما خو ډېر منځونه او ډېرې روجې او دسونه کړي دي وی یوه تا کړي دي خو ماله نه چې زه رضا شم تا دې لکړي چې خلک و چې فلان کې ډېر عبادت ګزار دی او چې څه دپاره دې کړي دي په دنیا کې راته هغه میوه میلاو شوې د خلکو درته ویلي دي وروي ولې جهنم ما خو دې قرات او قرآن ویلی دی
وی او اتا دې له ویل چې خلک وایي چې فلان کې خشته قاري دی ښکلی یوازې دی ادر ته خلکو په دنیا کې ویلي دی هغه نتیجه میوه ته ګټلې ده ور وی اوله جهنم ته نو د ریا د کار نه بځان ساته نفلی عبادت کې ریا کېږي په فرضي کې نه فرض مونږ خو د خلکو مخکې کې هغې کې ریا نه فرض روژه خو د خلکو مخکې فرض حج د خلکو مخکې کې هغې کې ریا نه نفلو کې ریا نفلی عبادت د صدقه ده که نفل دي که پټه روژه نفلي نیسې که تهجد کې هغه د خلکو نه پټ کوه چاته ښکاره کومه دویم که زیارتونو له ځې غوښتنه به د زیارت ته نه کې غوښتنه به د الله نه او که دا دې وي چې ای زیارت ته ماله زوی به راکې پلانکې زیارت به مې جوړی پلانکې بابا به مې جوړی دا هم شرک دی ګوره دا غټه ګناه ده په دې الله خفه کېږي زیارتونو له تلل که یو سړی د شریعت مطابق ځي بلکل ورتلی شي لاړ شي عبرت دپاره لاړ شي هلته دعا به ورته وکړې د خدای نیک بنده دی چې د هغه هغه نیکي در مخکې شي ممکن د تا کې خدای پاک د نیکۍ اثر پیدا کړي خو دا به نه وي چې زیارت ما به جوړی یا کاڼې راوالې او ژبه پې ټکې او یا دربو له غوټې ورکې چې یو غوټه مې ورکړه یو زوی به مې کېږي که دوه مې ورکړي دوه دامن به مې کېږي دا قصې پسې ټولې غلطې دي دې ځای نه به تور چیرې والي او څوک پیر بابا له څوک کاکا صاحب له ځي دا مې د پیر بابا منه دا د کاکا صاحب منښتي چې کوې یو د الله به کوې ګوره د بنده منښتي منه منښت د عبادت د الله په کار دی د بنده نه د الله په نوم خیرات وکړه ثواب یې که پیر بابا ته بخې که کاکا صاحب ته بخې وبخو که نورو مړو ته بخې ثواب ورته بخلی شي منښت به د الله په نوم کې ذبحه او څاروي به د الله په نوم حلالې غوښتنه به د رب العالمین نه کې جوړونکې بچې ورکوونکې او عزت ورکوونکې مال ورکوونکې دا یو الله دی په دې کې الله سره بل څوک شریک نشته دا عامه قاعده ده چې یو دشمن کله په مسلمان باندې د ظلم اراده لري نو د هغه مسلمان نه یو سړی راوچت کړي او هغه له پیسه میسه او اختیارات ورکړي او په هغه یې ووایي دشمن بالذات مسلمان نشي والی دشمن که مسلمان وي د مسلمانانو کې یو وله پیدا کړي یو منافق را پیدا کړي هغه منافق باید مسلمان وي دا عامه قاعده ده پخوا د زمانې دا قصه را روانه ده نو فرعون بني اسرائیلو باندې خو به ظلمونه کول نو د بني اسرائیلو نه د موسی علیه السلام د تره زوی قارون یې راوچت کړ وی ته د قوم سړی یې او بس ته لږ یو سو د بني اسرائیلو کې کار کوه هغې د بني اسرائیلو نګران مقرر کړی و هغه پې ډېر انتهایي ظلمونه کول بادشاه ته به یې لېږل ډلې ډلې مقرر کړی وی چې تاسو به د بادشاه خدمتونه کوئ څوک به لښتي صفا کوئ څوک به ورله متیازې غورځوئ څوک به ورله زمیندارۍ کوئ څوک به ورله ګیډي راوړی خشاکونه به ورله راوړی څوک به لارې کوڅې ورله جوړوئ ښځې به د هغوی د کورونو خدمتونه کوئ دې دا قانون په دې مقرر او مال او دولت دومره د سره و چې په احادیثو کې راځي بلکې قرآن حکیم کې الله فرمایي چې دومره دولت ورسره و چې د ده کونجانې د جرندو به یو لویه ډلې په چې چته به تلو کونجانې به یې په یو مضبوطې ډلې ځان سره په اوږو باندې او په سارو ګرځولې دا قنجانې خو نه وي لکه زمونږ دا اوسنۍ قنجانې چې کومې دي دومره دولت ورسره لویه ډله هغه صرف په دې مقرر وه چې د قارون د خزانو قنجانې به ګرځوي هغې به چابیانې ګرځولې نو چې کله خدای پاک فرعون غرق او بني اسرائیل ووتل دې مو سره لاړ خو دی خو منافق هماغه د زړه نه بغض د موسی علیه السلام سره پورې او په دې هم خفه و چې زه مالداره مې زما دولت هم شته زه مشره مې او ځکه موسی علیه السلام نه خدای پاک پیغمبري ورکړه نو د موسی علیه السلام دا رور د هارون ولې پیغمبر دی هارون علیه السلام پکار دا و چې د ده په ځای باندې زه پیغمبر شوی دی هم یو بغض او حسد و د موسی علیه السلام سره چې دا کشر راغی او دله پیغمبري مې نه او بیا د خپل رور پیغمبر کو زه د تر زوی او مال ما سره دولت ما سره د مال نبوت رانه کې دا والی الانکه دا نبوت دا د چا خپل اختیاري شی نه دا الله خو الله يعلم حيث يجعل رسالته الله قرآن کې فرمایي هغه ځای ما ته معلوم دی چې کوم ځای کې د پیغمبري ورچو یو زمیندار دی په ځمکه کې کار کوي نو هغه په خوره ځمکه کې چرم کار نه کوي هغه تخم خوري هغه ځمکه کې کار کوي چې هغه جوړه ځمکه وي خوږه ځمکه وي بیا نور هم پاک او جوړه کړي د هغې نه پس پکې غنم کوي یعنې په دې دش بیابان قیمتي ځمکه ده سړک په غاړه ځمکه ده او د مرلو ځمکه ده
خو یاره دا که میدان دی نو چا پکې غنم نه کرل دا څوک نه وایي چې دا ځمکه قیمتي راځي دی کې غنم کرو نه هغه ځمکه کې قیمت ته څوک د ځمکې نه ګوري راشه را پېښور کې مې 10 مرلې یا 15 مرلې پلاټ واخېست او دا خو ډېر قیمتي په 15 شپږ لکه وشو دې کې به غنم کرم هغې کې څوک غنم نه کوي قیمت یې زیات دی خو د غنمو قابله نه ده دغه رنګ یو سړی مالدار دی نو یو زمیندار سړی هغه ځای کې غنم کوي چې هغه ته پته ده چې دا غنم زرغونی رب العالمین به پیغمبري غوندې لوی نعمت هغه چاله ورکوي چې هغه ته الله ته پته وي چې دا وجود د پیغمبرۍ قابل دی سخت هم برداشت کولی شي تکلیفونه هم د قوم برداشت کولی شي او ما ته هر وخت جاړي به او د قوم دپاره د هدایت یو ذریعه به وي تاسو وګورئ د پیغمبرانو حالات نو قیمت او مال ته خو ته نه ګوري چې مال قیمتي ځمکه کې کار کوي او کاش پکې کوي هغه ځمکه کې کوي چې هغه تخم زرغونی دغه رنګې الله مالدار ته نه ګوري مال څه شی خدای پاک چې غوښتل بعضې پیغمبران یې هغه هم پیدا کړي دي چې هغه د ټولې دنیا بادشاهانو لکه سلیمان علیه السلام خدای پاک چې غوښتل نو هغه پیغمبران هم خدای پیدا کړي دي چې هغې سره ډېر لوی دولت و لکه اسکندر ذوالقرنین حضرت داود علیه السلام سلیمان علیه السلام بادشاهان مو د ټولې دنیا بادشاهي وسره لیکن مال ته خدای نه ګوري الله هغه د پیغمبر وجود ته ګوري چې دکې صلاحیت شته او که نشته نو قارون په دې غصه و چې ما ته پیغمبري میلاو نه شوه او موسی علیه السلام زمانه کشر دی د هغه ورور هارون علیه السلام زمانه کشر دی هغې ته میلاو شوه لکې دا نفاق و لیکن دا ورته پته ولګېده چې موسی علیه السلام خو د خدای برحق پیغمبر دی خلاف پرې کولی نه شم نو چې کله موسی علیه السلام او بني اسرائیلو هجرت کو او اوتل وادي تیه تو فرعون د هغه قوم خدای غرق کړ د هارون موسی الله خو دې منافق دی چې لاړ ورسره هلته کې د یو سکیم او یو سازش جوړ کړ چې یاره د موسی علیه السلام به په کومه طریقه زه بدنام کړم او چې دې مې بدنام کړ دا عامه قاعده ده یو نیک سړی وي یو عالم وي نو که ته هغه عالم بربادول غواړې نو ته بدنام کا قوم ته بدنام کا جامع ګنده که پلیته کا نو چې کم زرګونه یا لکونه یا سوونه خلک د هغه تابعدار دي بس هغه به په یو ساتلی شي لکه خلک خو یو نیک سړي پسې روان دي خو د هغه د نیکۍ د وجې نه روان دي او چې تا دې ته خبره جوړه کړه چې د هغه نیکي دې برباده کړله او خلکو ته ثابته کړه چې دا خو یو نیک سړی نه دی دا خو یو ګنده سړی دی نو مسلمانان خو نیک سړي پسې د نیکۍ د وجې نه دي بیا د چا کار سره چې دغه نیک سړي پسې ځي نو قارون په دې سوچ کې لګېدلو چې دا موسی علیه السلام به زه کله دا قوم به ترې واړوم او دا خلک به ترې واړوم او په کومه طریقه به زه دا موسی علیه السلام بدنام کړم پیسه خو ورسره وه نو یو سکیم یې جوړ کړو یو سازش یې جوړ او د کبر هم ډېر زیات و دته به د خپل قوم بعضې کسان ووایي چې ګوره مونږ خو د موسی علیه السلام پیغمبر دی مونږ خو د هغه ډېر عزت کوو احترام یې کوو ته د هغه مخکې هم ګورې داسې ډېر د کبر خبرې کوې لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين کبر مه کوه په دې مال باندې د خدای پاک ګورې کبرجن خلک نیک وه او دا حقیقت هم دی رونو خدای دې مونږ کې عجزي پیدا کړي الله فرمایي الکبریاء ردائي وی دا لوی زما صادر دی او زه خپل صادر کې ګورې ځان سره بل څوک نه پرېږدم یو انسان کبر کوي نو خدای پاک هغه له خامخا ذلت ورکوي لږ غوندې خو به دې یو پوټي لویي استعمال کړي فرعون ته وګوره کبر یې وکوي انا ربکم الاعلی خدای غرق کړ دغه رنګې ورپسې هغه حامان ته وګوره هغه شداد ته ورپسې وګوره دغه رنګې اوس د موسی د نبي علیه السلام دشمنانو ابو جهل ته وګوره څومره کبر ابو جهل شروع کړی عتبه ته وګوره او شیبه ته وګوره دا د پیغمبر علیه السلام دشمنانو کبرجنو ځان ته به لوی وي او مسلمانانو ته به ذلیله نسبت باندې کتل خدای پاک هغه مسلمانان دومره عزتمن کړل چې تر ننه پورې د یو ادنا دا چې د دنیا په نهایت باندې یو کمزوري مسلمان بېماله مسلمان هغه ته به تم دعا کې او په عزت به نوم اخلی وی به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه او هغه لوی لوی سرمایهدار او د دولت خاوندان چې کوم کافرانو ابو جهل عتبه او شیبان هغه ته به لعنت الله علیه خدای دې په لعنت نازل کړي هغې نوم به په بد والی د مسلمان د هغه صحابي نوم به په عزت باندې اخلي او کبر ډېر خطرناک شی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي تر څو پورې چې د انسان په دې زړه کې د شړشم د دانې برابر کبر پروت وي د جنت خوشبویي پې حرامه ده دا به ترې وباسم دا کبر جهنم کې یو څو غوټې به ورکو چې پاک یې کړم هغې نه پس به جنت ته ځي دغه کبر سره به دې جنت ته چرته هم نشي
لکه جامه چې سړی ایزي که نه ویې ډبی په هغه مشین کې واچي په صوباړو یې ووي نو چې پاکه شي د هغې نه پسې سړی اغوندي دغه رنګې دا کمر به دې زه وباسم دې به زه ذلیل کوم په جهنم کې د هغې نه پس به بیا د جنت ته نو کبر او انسان سره به څه کبر خوند وکړي لوی به خوند وکړي زمونږ خو چې معمولي په خېټه درشي نو بیا زمونږ د چغو نه خو په ګاونډ کې هم څوک خوب نشي کولی معمولي چې په غاښ هم درشي نو زمونږ د هغه چغو د وجې نه بیا په ګاونډ کې هم څوک خوب نشي کولی لږ هم په سر درشي نو بیا زمونږ نه په تندي کې هم څوک خوب نشي کولی لږ د دسمات یا زیات شو یا بند شو لږ تیز شو دستونه دې شو یا لږ بند شو نو دلته به خلکو وی ګوره لا تفرح کبر مه کوه ان الله لا يحب الفرحين دا کبرجن د خدای نه کو دا ته څه کې دا مال خدای درکړي دا بس وی دا مال خدای راکړي دا مال خدای نه راکړي دا خو ما سره علم دی او تجربه ده او هنر دی دا مال ما په هغې ګټلی دا ما په هغې مال حاصل کړی نو ګوره یو خبره دلته کې م یاد وساتئ هېڅ چېرې د خدای کمال درکړه دولت درکړه دا به چېرې هم نه وی چې دا د ما کمال دی دا به وی چې کله نوړی ډوډۍ ده یا د جوارو یا د غنمو دا مال الله راکوي بعضې وخت د ابتلا د وجې نه به خدای پر پتا یو امتحان به راولي ابتلا به راولي ته ګوري به الله چې زما په دې مال کې ته څه کوې امداد کوې که نه کوې د خدای په دې مال کې د الله حق ورکوې او که نه ورکوې نو قارون جناب کبر وکړه لکه دغه دوه کسانو چې کبر وکړه دا مال خو ما ته وایي خدای درکړه وایي نه مال خدای نه راکړه ما په خپله پیدا کړی دی کسب مې کړی دی ګټه مې کړې ده لکه انسان ته ګوره د انسان ګټې ته ته بس یې او ستا ګټه بس ډېر مالدارانو ولیدل چې مال یې برباد شو راغی اوس موسی علیه السلام باندې دی خو منافقه کافر نه به ځان وساتي خو د منافق نه ځان نشي ساتلی یا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمن دې ته منافق وایي یو ښځه یو لمسوله و هغې ته یې ویل داسې چل به وکړي چې ته په موسی علیه السلام الزام ولګې چې ما سره څه ناجایز کار کړی دی دومره دولت به درله درکړم هغې ویل ډېر جوړه یې ورسره وکړه لوی موسی علیه السلام ناست بني اسرائیل یې راغونډ کړي په وادي کې زرګونه خلک دي سوونه خلک دي قارون پاڅېده وی موسی ته موږ ته نیکۍ تلقین راکړې یو په خپله یې دغه حال دی او موږ ته نیکۍ ښې یو سال مې دی هغه ښځې ته یې ته پاسه هغه ښځه پاڅېده ویې دی موسی چې دی نو ما سره دغه بدعملي کړې د خدای په پیغمبر یې الزام ولګه دا خبره الزام لګول اساني هر چا باندې خلک الزام نه هر چا کې خلک عیبونه راوباسي لیکن د هغې نتیجه سنبالول ګورې بیا ډېر ګران دی نیکانو دپاره شیطان هر وخت خلک لمسوي موږ پښتانه وایي که نه چې دا بل ته یو ګوته نیسي دا درې ځان ته راماتې کړي ما کې به بېشکه غلطۍ به وي ګناه به وي موږ کم مولا دا ویلي چې دا ګناه نه پاک یم نو ته به په مولا کې په نیک سړي کې په بل چا کې به عیب راوباسې لیکن ته د خپل ګریوان کې به سوچ وکړه چې دا کم عیب زه په دې فلانکي کې راوباسم چې دا ما کې هم شته او که نشته ما کې څومره عیبونه کې بلکې لټوم زه خو ټول د عیبونو نه ډک یم نو ګورې پام کوئ بهتان په بل مسلمان کې عیب پیدا کول د بل مسلمان سپکاوی کول مسلمان له پیغور ورکول دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده او ګوره نبی علیه السلام فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی چې څوک دا کار کوي که نه د بل عیب لټوي نو که د توبه وواسه خلاصه شوه که توبه ونه ویسته نو چې د کم عیب په هغه مسلمان کې راوباسي نو دی به هله خدای وجني چې هغه عیب خدای په ده کې پیدا کړي توبې وباسي ټول زموږ ټول جومات کې ناسته بل غیبت اجرو کې ناست په بل کې عیبونه راوښکل دوه کسه چې ناست دي بل باندې باسونه خو زموږ مجلس هم دغه چې یو پاک مسلمان باندې کې راوباسو په هغه به تفسیرې شروع دغه زموږ ژوند دی خو لمونځ وکړو په دغه چل کوو خولې له غوندې وار ورکول پکار دي دا خوله د خدای په ذکر جاري کړې دا نورې خبرې پرېږدې هغه د پاسېده وایي ته د خلکو د نصیحتونه کوې ما سره دا چل کړی موسی علیه السلام وایي ښه هغه کې جلالیت لږ زیات بس فوراً په سجده پرېوت الله ته ویجلل خدای ته او بیا را پاسېده او هغه ښځې ته وایي ستا دې په هغه ذات قسمي چې تیم پیدا کړي اسمانونه پیدا کړي دي رښتیا وایه بچې مو سره هغې ښځې سره رښتیا ووایه ستا دې په هغه ذات قسم چې اسمانونه مکې پیدا کړي دي دروغ مه نه وې
خدي باندې را پرپېږي د خدای نوم مې واغش پړچېدو شو وی ما دروغ وې صاحب ته ډېر پاک انسان یې دا ماله قارون پیسې راکړې چې ته په موسی علیه السلام دا ګوی کې بس موسی اعظم خو په غوسه کې وي خدای راوینیسه سره د مال یې راونیسه او سره د نوکرانو یې راونیسه او سره د هغې خلک یو چې کومې ملګري دي نو خدای پاک ونیو ځمکه وشنې او دوی پکې دننه لاړ مال یې هلاک شو دیم خدای ځمکې ته چې ځمکې راخ کا ای موسی معافي راته وکړه ای موسی معاف مې کړه ویخ نور یې م راکړه نور یې م راکړه ای موسی معاف مې کړه بیا به نه کوم غلطي مې کړې ده نور یې م راکاږه ځمکې غیب